پرون داسې چې راغوستو کپړو پورې تم او نن د الله کرم وګوره. بالکل بالکل ډیر زبردست کلام سی ماړه مریو کلام سی مونسون سلسله جاری ده. نو دا بارانونه وبي احتیاط وکړئ چې خپل صفایانه وغیره وکړئ چې تاسو کورونو ته نقصان لاړ نشي. ځکه چې نن تقریبا ما په نیوز کې پته نو دغه 20 کسان تقریبا مړه شوي دي سهار راسې. نو الله تعالی دې خیر وکړي. هاي د خیر سره دا وګورئ دا حالات کې وروره چې نالې ځان له صفای کې شینې شینو ډېر ښه راځم دا باران کله ورځه. السلام علیکم. امید لرم ټول مینوال به ښې روغ او جوړې ګانو کتونکو باران ښه په شرق شیبو روان دی او دا څومره چې څومره ګرمي تېره شوه نو ډېره زیاته وه انتهایي. او دا نن باران وریږي موسم ډېر ښکلی دی او زبردست دی. حجرې سیټ ته روان یم هلته ملګري هم لګیا دي ویڼې نالې مالې صفا کوي. ټولو ملګرو ته درخواست دی چې خامخا ویڼې نالې هر څه صفا کوي او یو څو ورځې به بارانونه وي مکمل او ډېر زبردست باران وریږي ماشاءالله. ها رمیجه څه مزو کې قربان هو شینی پسې ورځم شینی پسې نالې وروره صفا کوئ. حالات ډېر ګډوډ دي. ښه دا وګوره ټولې لارې ډکې دي د اوبو نه. نو کوشش به مکمل تاسو کوئ. ښه داسې بارانونه وروره دا وګوره د دې تنګې ویزټ در کوم چې پکې لږه تاسو ټول وګرځوم. وګوره هی خیر کې رابه خیر وکړې او کنه بره نه ویم دی. دا وګوره رستو په دې باران کې زه ولاګ جوړوم تاسو دپاره انجوی زم کوم تاسو هم انجوی کوئ. او کم ځای کې بارانونه نن وریږي ټول ملګري کمنټ هم وکړئ چې پته راته ولګي. او بس رورا بڑی چنگی موسم ہے آج. دل کر رہے دل بہت کچھ کر رہے کرنے کو لیکن زما ټول خلکو ته به یو میسج دی چې ضرور صفایانې مفایانې وکړئ د نالو چې داسې ګن من جمع کېږي. نه دا وګوره رمیجه ګېډه دې به چا غټه شوې ده. ښه ګېډه به کمه کې شینونه بیلچه والا کار مارو که نو ګېډه ولې کمه شي. شابه ورکه شینیا بیلچه ورکه والا بیلچه ورکه تو شینیا تصویر ته راشي تصویر ته. بڑی اچھی بارش ہو رہی ہے جی بڑی اچھی. شابه مخکې پې لاړ شه مخکې څه صورت حال دی. وګوره تاسې ګورئ ډېره مزه وکړه ماشاءالله ډېر زبردست. دغسې چې بې شکې ریم وګوري دا رمیز خان ستا لپاره ډېر خدمت کوي. بیلچه ماته شوه شینو بیلچه ماته شوه شینو وځي ښه دې خوا ته بې کېدي اوس به والله چې شابه بس اوس به دا ځای صحیح دی. دا ځای لږ صحیح وځي اوس په لاره کې داسې لاړې شي. इस वक्त हो रही है ना. तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ज़रूर आप लोग नालों की सफाई करें ज़रूर और ख़ासकर जहाँ पर कच्ची आबादी है वहाँ पर आप लोग ज़रूर जाए नाली देके ताकि आप लोगों को पता चले. नाले सफा को आओ तो वो रहा दे दीवार का खतरा ढेर था वो रहा बहुत دا ټایم چې څومره هم ملګري ویډیو ګوري چې څومره هم د صفایي خلک کې په دې محکمه کې برتې شوي نو زر تر زره صفایانې وکړئ روزئ او چې اډر ورته جاري چې دلته صفایانې وکړي د ټولو علاقې چې کم ځای کې خلک برتې شوي دي په هر ځای کې ټون 4 شو ټون 3 شو هغوی ته دا هر څه په حواله د دې تنخواګانې علي نو هغوی ته دا ریکویسټ دی چې دې صفایانې زر تر زره وکړئ او ضرور وکړئ ضرور ښه
منډه شي نه نه چې راخوشې ده. هلا شي ټولو کمبلې راخ کې کمبلې راخ کې کور دی بادشاه وی خلکو کمبلې راخ کړي دي زه ورته هم کمبلې نه دي مړه هاي هاي خیر کې ربه خیر وکړي او کنه بره نه ویم دی دا ګوره رستو په دې باران کې زه ولاګ جوړوم تاسو د باره انجوای زم کوم تاسو هم انجوای کوئ او کم ځای کې بارانونه نن ورېږي ټول ملګري کمنټ هم وکړئ چې پته راته ولګي او بس رورا बड़ी चंगी मौसम है आज दिल कर रहे है दिल बहुत कुछ कर रहे है करने को लेकिन ब्रूजी खा गोरा वर्ता दा खटी दी ओलनो दी ورځو کې نه دا رجیږي ورو نو ګوره دلته نه دغه ګورئ رجیږي دی ورځو کې ټول بڑی انارم شوي دي مخامخ بوټي کې انار تو ګوره د خیره سره بس باران ډېر ښکلی دی یاره بس مزه کوي مزه د انسان پکې وګرځي او ډېر خوند کوي هی هی ډېر زبردست موسم دی که نه ډېر زه امید لرم چې تاسو به ویډیو ډېر انجوای کوئ لایک کمنټ شیر ضرور کوئ په دې باران کې مې ویډیو دومره که نو چې خوند مزې خو دې واخلو که نه روړ هی پول نن ګلونه هم لږ ښه شو ګزاره وکړئ او ذره لږ باران ورته میلاو شو راغلم حجرې ته حجرې حالات ګورو کیمره مې در پسې روړه ته څه کېده نه رحمت اوس روړه باران خو نه وایلی ډېره اوس به دې ووایي ای رحمت خان هم روړسېدو لکه بیا هم لکه څه وایي رحمت خانه دې موسم کې دې شېرته شه چې لږ صفا ښکاري ماشاءالله پرون داسې و چې د اغوستو کپړو پورې تنګ او نن د الله کرم وګوره بالکل ډېر زبردست کلام سي مړه مریو کلام سي رحمت خان ټولې لارې مې خلکو ته خولې دا کچه لارې دا ناوې رابېدې ټولې او خلکو ته مې دا وویل چې نالې مالې صفا کړئ 15 ورځې باران دی نو ډېر احتیاط کوئ نو بالکل پاکستان کې هر ځای کې بارانونه نن سبا یو څو ورځې مونسون سلسله جاري ده نو دا بارانونه به احتیاط وکړئ چې خپل صفایي نه وغیره وکړئ چې ستاسو کورونو ته نقصان لاړ نه شي ځکه چې نن تقریبا ما په نیوز کې کتل نو دغه 100 کسان تقریبا مړه شوي دي سهار راسې نو الله تعالی دې خیر وکړي ویډیو ځان سره ضرور شیر کړئ لایک کمنټ ضرور وکړئ د الله په امان ښاد خوشحال ټول اوسئ